پاکستان ته د عبدالله د سفر هدف څه شی دی؟ پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي؟ عبدالله له چا سره ګوري او په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟ دا هر څه په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. پاکستان ته د عبدالله د سفر هدف د سولې په بدل کې د پاکستان د غوښتنو اوریدل دي. صحیحون ورځپاڼې ته یو شمېر سرچینو منلې ده چې د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس عبدالله به اسلام آباد ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له پوځي او استخباراتي چارواکو سره وګوري او زیاتوي چې د یادې لیدنې په اجنډا کې پاکستان ته له افغانستان څخه په ورماتو شوو اوبو او دغه راز له هند سره د افغانستان اړیکو پر څرنګوالي بحث هم شامل دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې دا سفر که څه هم په ظاهره د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په بلنه ترسره کیږي، خو وایي چې عمده هدف یې د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره د سولې په بدل کې د پاکستان د مطرح کیدونکو مسایلو پر سر خبرې دي. عبدالله ته نږدې کسانو هم صحیحون ورځپاڼې ته دا موضوع تایید کړې ده او ویلي دي چې دا سفر د سولې په دې حساسه مرحله کې خورا مهم دی. په همدې حال کې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو د مرکچي پلاوي د غړي هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې حکومتي پلاوي د بین الافغاني مذاکراتو ځنډولو هڅه کوي. د سولې په اړه له پاکستان سره د حساسو مسایلو پر سر د بحث موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې ټاکل شوي سبا دوشنبه د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس عبدالله اسلام آباد ته سفر وکړي. که څه هم دغه شورا اسلام آباد ته د عبدالله د سفر موخه د افغانستان سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع پیاوړتیا او په یاده برخه کې جدي همکارۍ ته د پاکستان هڅه بلل شوې ده. خو عبدالله ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې د نوموړي سفر د سولې په بدل کې د پاکستان د لوري د ځینو غوښتنو پر سر د بحث په هدف دی. دغه سرچینه وایي عبدالله به د پاکستان د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره چې د ملکي ادارې په پرتله زیات د دغه هیواد په سیاست کې برلاسي دي وګوري. سرچینې زیاتوي چې په دې لیدنه کې به له افغانستان څخه پاکستان ته په ورماتو شوو اوبو او دغه راز د کابل او نهوې ډیلي ترمنځ د اړیکو په څرنګوالي خبرې وشي. د سرچینې په حواله پاکستان هڅه کوي دا دوه موارد د سولې په دې حساس وخت کې په جدي توګه له افغان چارواکو سره مطرح کړي سولې ته تر رسیدو وړاندې په دې برخو کې ډاډ ترلاسه کړي. عبدالله ته نږدې کس انجینر رحمت الله ځلاند هم صحیحون ورځپاڼې سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي او وایي پاکستان ته د سولې په هدف د افغان پلاوي دا سفر مهم او ارزښتناک دی. نوموړی زیاتوي چې ښایي عبدالله د خپل سفر ظاهري موخې په توګه له عمران خان سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو د خبرو لپاره وګوري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، الله په امان.